مسعود اندرابي افغان ځواکونه د تیارسي په حالت کې دي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي وایي چې ټاکل شوی د تاوتریخوالي د کمښت پیر له پیله د امنیتي ځواکونو عملیات هم ودرول شي. د هغه په وینا د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونه له همدا اوسه د تیارسي یا بیړني حالت کې دي. ښاغلی اندرابي وایي که چیرې طالبان په دغه پیر کې له خپلو ژمنو عمل ونه کړي، امنیتي ځواکونه او همدارنګه په افغانستان کې د پرېکنده ملاتړ ماموریت ځواکونو به د طالبانو ځواب ته لاس په کار شي. هغه زیاته کړې د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسي یا بیړني حالت کې دي. په ټول افغانستان کې ټول ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په اړه لازمي لارښوونې شوي دي او ترڅنګ د افغانستان د خلکو له ملکیانو او همدارنګه له نیول شویو ځمکو په ګډون ټول چمتووالی نیول شوی دی. په هغه صورت کې که چیرې په دغه پیر کې طالبان پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونه به د هغوی پر ضد په پرېکنده توګه عمل وکړي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ژمن دي چې د تاوتریخوالي د کمښت له پیره سرغړونه ونه کړي. د تاوتریخوالي د کمښت په ورځنۍ پیر تېره شپه 12 بجې پیل شو. په دغه پیر کې طالبانو او امنیتي ځواکونه په خپل عملیات ودروي او همدارنګه طالبان به پر لویو لارو د هېواد پر مهمو مرکزونو بله بریدونه لاس اخلي. په دې وروستیو کې قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي د کموالي په اړه هوکړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې ده دغه پیر په پای کې له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک د کب د میاشتې په 10 نیټه لاسلیک شي، خو د دغې هوکړې لاسلیک تاوتریخوالي د کمښت پیر بریا پورې تړلې ده. ورته مهال کې د ناټو سرمنشي یانس ټوټلبرګ وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت پیر د تاوتریخوالي د کمښت په لړ کې د طالبانو وړتیا او سولې ته د هغوی لیوالتیا لپاره ازموینه ده. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو تعالی پامان.